عام شيوا تاسو خوايا سمج أهل بيت منو تاسو خوايا استمج إمام علي منو دي إمام علي توهين دي ولدل دي رسول الله توهين دي ولدل إيش شيوا فخداي قسم دي رسول الله دخمنان بمثابت وما إن شاء الله كدي رب العالمين رزاوة دي صحابة ودخمنان مثابت كرلاستا دي إسلام دخمنان مثابت كرلاستا دي قرآن دخمنان مثابت كرلاستا دي رسول الله دخمنان بمثابت وم فو الله ميدي قسمي كمو بريقدم دي أهل بيت دخمنان بمثابت وم فو الله قسم كمو بريقدم نار تكبير الله أكبر نار تكبير الله أكبر ورسوي تر پاړه چې نار غاګانو پورې د الله ورسوي هلي زمریانو لایف سم در سره خوند ورکي هلي زمریان دا سکرین در سره غټ دا نیمه کامره خلاص کی سکرین غټ کړی کامره خلاص کی علي خلاص وکړه دا وسائل الشيعة كتاب ده كارسول نه قارسه بل د کیمرا ما اپشن درچول خلاص یې خلاص ده ما ته خلاص یو دقیقه صبر وکړي دا لایف سم نه ده ووهي زور مو ووهي يا ابو بكر بچان ستا يا علي حيدر بچان ستا ووهي زور مو ووهي هذا خلاص وسائل الشيعة دي حر العامل التويستم جلده يوني ويما صفحه وسائل الشيعة قولي داونا ويسا دادي تا مكتبة ده مكتبة الشيعة وسائل الشيعة لحر العامل كتاب ده التويست جلد يوني ويما صفحة ده ودي كتاب كي سرازي مسلمانان وغوكسي دي كتاب كي تسواي وبإسناد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة دا سرازي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال إمام علي عليه السلام هو إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ويكلسي يو سري لبلي خد سر په یو لحاف کی پریوتل یا په یو لحاف کی پیدا سول جلد كل واحد منهما 100 يعني سل دوري به وهي تاسي وګوریا دا باطل مذهب و دی باطل دین ته وګوریا په دې ځای کې امام علي رضی الله عنه نه روایت کې په دې کتاب کې سي اذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد کله چې دی یو سړی لبلې ښځې سره په یو لحاف کې پیدا کړل آیا امام علي رضی الله عنه په دې کتاب کې سي دی لعائشه رضی الله عنها سره په یو لحاف کې وګوریا النبي عليه الصلاة والسلام ينام بين علي عليه السلام وعائشة ليس عليهم لحاف غيره ويو لحاف كي لحاف ليس له لحاف غيره يو لحاف ورسره وبلنو آية إمام علي رضي الله عنه دي سلو دورو لا يقدا وسكندا إي زندقانو إي دي أهل بيتو دخمنانو إي دي رسول الله دي أهل بيتو دخمنانو يو روايت كي دي راجيس علي رضي الله عنه په يو لحاف كي پرتو لأنا محرمة خذ سرا أو ببل رواية كي رازي علي رضي الله عنه دلت خلا علي عليه السلام أو قالت إمام الصادق عليه السلام رواية كي إمام الصادق عليه السلام واي سكتشير پا يو لحاف كي توك پتسول يا يو توك دي پيداك للبالي خذ سرا پا يو لحاف كي سل دوري بيوهي إيش يو أيا إمام علي عليه السلام بسل دوري وهلي سو كبينوس وهلي بالکل دوی د کتاب نور توهین او سپکاوی څنګه نور توهین او سپکاوی د اهل بیت څنګه وي اعام شیو لغیرت خضر پاکستان تاسو ټول عمر دو قدر کړی د اهل بیت په نامه باندې امام علي امام باقر علیه السلام څوایي په خدای قسم په دې کتاب کې دا روایت تاسو وګورئ انا لا سم د سره شیر کې د سر زمریان دا یو دقیقه ما دا یو دقیقه صبر وکړئ زه کوشش وکړم دا سکرین 1 ملیون ته ورسوي هلي زمریان لا د سره سم خوندور کړي زموږ هغه ابل آی ډي خو زموږ کمزور او ټول هغه
استسا دا کامره بیرته دې ما غټه کړي دا کامره غټه کړي غټه سو د تاسې د پوره ګوره دا د دوی کتاب د ای مسلمانانو دلته غوږسي دا د تا کتاب ده دا د تا امام او مرجع د دا روایت راوړی ده ګوریا عن ابي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة بحار الأنوار ده درسر لي كده حوالي دي إعام شيو فاطمة رضي الله عنها نبي عليه السلام نبي دي كده الترسوسي بفاطمة رضي الله عنها كل كري نوا تاخو يو خبره أو بيا أبي عبد الله عليه السلام إمام باقر عليه السلام وإمام الصادق عليه السلام واي وكان يضع وجهه الكريم نبي عليه السلام بخبل مخ إخودل بين ثدي فاطمة عليها السلام إيدي بعد چنار روافزو إيه مشركينو تاسي لكي سيدي خبلو بيغلو لورانو دي واده كرو لورانو سينيخ كولوية او بیا دی سینو په منځ کې بيده کېږي ایدي بي ایمان زامنو ایدي بي وجدان زامنو ایدي یهودو اولاده دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین دی تا کتاب ده دی ما کتابم نه ده دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی اهل بیت و توهین یعنی نبی علیه السلام به دی فاطمه رضی الله عنها دی سینو په منځ کې سر ای خودل او آغا بیخ کولاوالا بیا با بیده کېدل دی سینو په منځ کې بیخ کولاوالا استغفر الله استغفر الله دا دی بله خبره تاسې مسلمانانو همدا خبره تاسې په مخکینی روایت کې پوه سولاست که په دې خبره پوه نه سولاسته په مخکینی روایت کې چې مې درته پیش کړله چې پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم په یو سفر کې او عائشة رضي الله عنها ورسروا او علي رضي الله عنه په یو لحاف کې عائشة رضي الله عنها سرو او بیا په بل روایت کې امام صادق علیه السلام نه روایت راځي بیا علي رضي الله عنه وایي که څوک له بلې ښځې سره په لحاف کې پرېوتل سل دورې به ووهي د شایعو په کتابونو کې امام علي رضي الله عنه باید سل دورې ووهلی سي د شایعو په مذهب کې امام علي رضي الله عنه باید سل دورې ووهلی سي تا کتاب وای بیا به ماته نه وایي چې توهین دې کړی ده دا دومره د زندیق اولاد ده چې خپل کتاب ورته ښیې تا ته وایي وایي قاري دې موږ توهین کړی ده له خپله کتابه خبره ورته کوي وایي قاري دې موږ توهین سپکاوی کړی ده زه د امام باقر علیه السلام دا خبره زه درته راواخلم دا خبره ډېره ضروري ده ډېره مهمه ده دوستان لایو د سره شو کا سکرین وټاکوئ زر ته زر دغه یو میلیون ده که اوس موږ دې چې ما ته خپله خو نه ښکاري چې کامره غټه کړي مسلمانانو کامره غټه کړي مسلمانانو کامره غټه کړي د امام باقر علیه السلام په فتوا باندې تاسې دا وګورئ اوس د موږ کامره هم نن زر نه خلاصېږي ما دا بل دا وړوکی اکاونټ هم د خطرې نښې راکړي ده خیر خلاص شو نه قاري صاحب نه ده خلاصه لږ انتظار ورته وکړئ قاري صاحب محترم کوشش وکړه چې څو وخت خلاصه ده ما ته خلاصه ده یو درته موږ ته نه ده خلاصه خیر راځي اوس خلاصېږي انشاءالله الله خو مهربان دوستان دا سکرین زه خپرونه پای ته رسوو ډېر شیان پاتې دي دوستانو خپرونه مې وشروع کړې ده خپرونه وشروع ده لږ صبر وکړئ لږ صبر او حوصله وکړئ خپرونه اوس لا پاتې ده لږ صبر وکړئ اوسه شو د دې کتاب په 18مه صفحه کې راځي دا سم ورته وګورئ د دې کتاب په 18مه صفحه کې ښکار کړی وقال الباقر امام باقر عليه السلام وايي لو كان الناس كلهم لنا شيعة كوای دا د ټول دنیا خلق دی موږ شیو لكان 3 ارباعهم بنا شكاكا دا به وای ټول په وای درای حصې به وای په موږ باندې شکمن درای حصې به وای په موږ باندې شکمن والربع الاخر احمق او دا څلرمه حصه به ټول بیعقلانو یعنی یو به د سړي زوی پکې نه و په شیو کې دا د امام باقر علیه السلام خبر ده رجال الکشي نه او یایمه صفحه ده ګوره دا د تا امام ده د تا مجتهد ده د تا مرجع ده په خپل کتاب کې دا خبره کوي امام باقر علیه السلام وای که دا ټول خلق د موږ دپاره شیه سول دا ټول دنیا خلق کوی شیه وای د موږ وای لکان 3 ارباعهم وای درایمه حسابه وای دا به ټول په موږ باندې شکمن ول
یعنی امام وای په موږ به شکمن و، نو په ابوبکر به څنګه نه و شکمن، په عمر به څنګه نه و شکمن، په موږ اهل سنت به ولې نه و امام باقر وای دا ټول په موږ شکمن دي. او والربع او اخیرنۍ حصه وای به دا به ټول احمقان ول، دا به وای احمق ول، یعنی بیوقوفه به ول، دا وای بیقلان دي، بیوقوفه دي، عقل نه لري. یعنی په شیعو کې د امام باقر علیه السلام په فتوا باندې یو د سړي زوی نسته، نه ملا د سړي زوی ده، نه عامي د سړي زوی ده، نه مرجع د سړي زوی ده، نه مجتهد د سړي زوی ده، نه محدث د سړي زوی ده. امام باقر علیه السلام وایي دا اوس ما توهین کړی ده که مې د تاله کتاب نه خبره درته کړې ده؟ اواز مې ستا در سره که نسته؟ شته کري صاحب اواز هر څه اواز شته، اواز شته، مهرباني. دا د تا کتاب دی، د تا امام. زه دې شیعه ورته وایم، د خدای خاطر وکړي، د عامو شیعه ورته وایم، لږ له عقله کار واخلي، لږ له شعوره کار واخلي، لږ په ځان کې عقل پیدا کړي. په بلندو سترګو په چا په ذمه ځای که نه د امام باقر علیه السلام خبره سي، ټول شیعه درې حصې شیعه وای په موږ شکمن، څلورمه حصه وای احمقان و بیوقوف و بیعقلان. رجال الکشي نه اویایمه صفحه. دا د تا کتاب ده، دا ما کتاب نه ده، ورته وګوره.